بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ټولو نه اول د دې خوشحالۍ په دې موقع باندې کم هستی کم زمونږ ګرینډ مشر چې ټولې مسافرو لا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چېرته چې پښتانه مشته دي هغو ته چې دا دومره لوی زیری ورکو دا خوشحالي ورکړه. زه د خپل د طرف نه د دې ټول د خیبر میډل ایسټ د سکواډ او زمونږ د ګرینډ مشر جواد صاحب طرف نه د خپل مشر کامران حامد راجا صاحب شکریه ادا کوم، بلکې د ټولو مسافرو د اړخ نه نن د ټولو مسافر څومره چې دي په هغو باندې د اختر ورځ ده او دې مسافرو له د خیبر میډل ایسټ په شکل کې دا تحفه کامران حامد راجا صاحب ورکړې ده. همیشه هغوی چې کله هم سوچ کړی نو د مسافرو سوچ کړی چې دا د وطن نه لرې دي، وطن چې نه په وطن په خوشحالو کې شاملیږي او نه په وطن په نورو حالو ځلو کې، نو هغوی یو تحفه د خیبر میډل ایسټ په شکل کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې څومره پښتانه دي مسافرین دي هغو ته یې تحفه ورکړې ده. نو زه د ټولو مسافرو د اړخ نه د خپل مشر کامران حامد راجا صاحب شکریه ادا کوم سره د دې خپل ټیم او د هغې نه بعد جواد حامد راجا صاحب چې هغوی شپه ورځ یو کړې ده او دا د خوشحالۍ چې دي دا زموږ نه دا د ټولو پښتنو خوشحالۍ دي. جواد صاحب نه په خپله خوب کوي نه دې کسانو ته هغوی چې خوبونه وروستو کوو، خو د ټولو نه اول به خپلو درنو پښتنو ته د ای وي ټي چینل چې کم مینوال دی که هغه د خیبر دی که د خیبر نیوز او د کیټو هغوی ته به دا نوې تحفه ورکوو، د هغې نه بعد به آرام کوو. نو زه جواد حامد راجا صاحب ته هم د ټولو پښتنو د اړخ نه هغوی ته مبارکباد هم ورکوم او دوی ته دا ستاینه چې دوی راغلي دي او مطلب دا دا نن هم تاسو ګوره د شپې 12 بجې دي، خو دوی وایي چې هله به ځو چې دا خوشحالي او دا زیری موږ پښتنو ته وړاندې کړو. نو دا ټوله خوشحالي چې ده دې په شا باندې ډېر لوی محنت او اظهر جاوید صاحب چې هغه د سیټ ډپارټمنټ د ډیزاینینګ ډپارټمنټ د هغې جنرل مینیجر دی، د تېرو 10 ورځو نه هغه هم راغلی دی په دوبۍ کې او لګیا دی چې یاره مسافرو ته د خوږو پروګرامونو د ښایسته پروګرامونو دپاره ښایسته سیټونه هم جوړ شي. نو زه حضرت جاوید صاحب ته مبارکباد ورکوم. زموږ چې دا سکواډ دی کوم چې جواد صاحب تیار کړی د خیبر میډل ایسټ دپاره د ټول ته مبارکباد ورکوم. او اوس په راشو دا تحفه چې د چا دپاره ده د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې کم پښتانه دي چې هغوی بېکچه مینه کوي د ای وي ټي چینل سره، که هغه خیبر په 2004 کې شروع شو نو په هغې وخت کې زموږ کامران صاحب بیچاره مسافر چې چېرته هم دي نو هغوی ته ځان ورسوی، د هغوی هلې ځلې وطن ته ورسوی. نو هم دغه شانتې نن خیبر میډل ایسټ راغی، دا د مسافرو خپل چینل دی، مسافر به په دې فخر کوي، په دې به ویاړ کوي که د پولې نه اخوا دی او که د پولې نه دې خوا دی. او زه نن خپلو مشرانو ته سلام کوم چې زموږ هغوی دا وایي چې پښتون که په کندهار کې دی که په کویټه کې دی که په پېښور کې دی که په دوبۍ کې دی که په لندن کې دی دا پښتون دی، دا د ګرد نړۍ د پښتنو چینل دی. نو د هغې ثبوت ښکاره ده چې زموږ سره بهروز مهربي هم ولاړ دی. د دې ټولو ځوانانو دا کم کمانډوز چې تیار شي د مسافرو خدمت ته د دوی پیژنګلو به کومه. الیاس شیخ خو به تاسو پیژنئ، څوک یې نه پیژني. او د دې نه وړاندې زه دا غواړم او زه به شکریه د خپل مشر ادا کوم چې هغوی زموږ د بلډینګ په مین انټرنس کې د خپلو کتونکو دپاره د یو عربک پروګرام بندوبست کړی دی. او زمان چغرځی خو به موږ به مس کوي چېرې دی دلته ولاړ دي، خو زموږ دا چې کوم بلډینګ دی په کوم کې چې خیبر میډل ایسټ دا سټوډیو دی د هغې په مین انټرنس باندې دا یو سرپرایز و چې هغه جواد حامد راجا صاحب وی چې زه د خپل سټاف له او پښتنو له او هغوی ته پته مو لګي چې دا خیبر میډل ایسټ دی. نو یو ورکوټه شان فنکشن تیار کړی دی چې په هغې کې عربک ډانس هم دی، عربک خوراکونه هم دي پکې، ډېر څه پکې دي. او زمان چې دی هلته ولاړ دی لګیا دی هغه موږ ته ښایي په انتظار دی. نو زمان تاسو رډي یې د اواز راځي ما ته د عربک میوزک او شاته ما یو نظر ولیدل داسې خوراکونه هم پراته دي. او برحال زه درځم لږ ستاسو طرف ته چې زموږ دا کتونکي وګورو چې کوم سلیبریشن دا د سټوډیو هلې ځلې به ورته ښیو او د هغې نه وړاندې کتونکو لږ ځو زموږ د دې خیبر میډل ایسټ د سټوډیو چې کوم مین انټرنس دی د بلډینګ لاندې هغه ځای ته ورځو. زمان چغرځی ولاړ دی او سر چې کوم بندوبست کړی دی د عربک میوزک چې هغه تاسو ته وښیو. نو زمان چغرځی زما خیال دی چې ته به ریډي تیار به ولاړې درځو ستا طرف ته او لږ دغه عربک میوزک چې دی دا موږ ته وښیه، لږ هغه ټریډیشنل خوراکونه چې کوم سر بندوبست کړی هغه هم راته وښیه. بیا به راځې
خیر دی مټایي پرته ده دا هر څه ختمېږي رستا به انتظار کوو خو اول راته را پروګرام وښیه. ډېره مننه زمر صاحب څنګه چې تاسو سلیبریشن روان دی په سټوډیو کې او دې وخت کې زه د جواز صاحب نه خاصه مننه کوم چې د سټوډیو د څنګه هغه یو ډېر ښه سلیبریشن موږ ټولو لپاره جوړ کړی دی او دې وخت کې دغه زور شور روان دی تیاریانې روانې دي په سټوډیو کې هم روانې دي د سټوډیو نه خوا کې زموږ چې کوم بلډینګ د هغې سره هم دي نو زه راخوش یم دلته کې چې کوم دی د خوراک سات پکې هم دی لوکل خلک هم دي او د دې سره سره پښتانه وروڼه هم دي. قدرمنو کتونکو دې وخت کې زمونږ د دوبۍ سټوډیو نه تاسو ګورئ 12 بجې شوې او د خیبر میډل ایسټ سلیبریشن روان دی. امید لرم تمه لرم چې تاسو به دې نه ډېر زیات خوند اخلئ. دا سلیبریشن به موږ تاسو ته ښیو او بیا به ځو سټوډیو ته. په سټوډیو کې هم ډېره هله ځله روانه ده.
زبردست زبردست ډېر زبردست کلیپ ډېر زبردست ګرمیم لګوه خولې پې راغلی دی خیر بار ځای لږ ګرم دی که نه خو بهرحال ویل ډن زبردست ډېر ښه پرفارمنس او یو ځل سر د پاره کلیپ دا ارینجمنٹ سر کړی و په دې دغه ډېره مننه سر ډېره مننه اب مختصر میں جاتا کہ 2 باتیں اظہر صاحب بھی آپ نے 10-15 دن محنت کر کے لیکن اس خوشی کے موقع پہ میں چاہتا کہ 2 باتیں خیبر مڈل ایسٹ کے حوالے سے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کہ خیبر مڈل ایسٹ نیا چینل جو شروع ہوا ہے دبئی سے اس کا کریڈٹ کامران حامد راجہ صاحب کو جواز صاحب حامد شمشاد صاحب زمرت صاحب سب کو جاتا ہے اور اللہ اپنے رحم و کرم سے انشاءاللہ اس کو دن دگنا اور رات چگنا ترقی دے گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میں اس موقع پہ حامد شمشاد صاحب اغم راغلے اوز چې کوم زمونږ چیف پروګرام آفیسر دی هغه هم راغلی او عتیق الرحمان صاحب چې هغه سټلایټ انجینیر دی او ډېر محنت وکړو ټولو داسې کار کړی دی چې دا یې نه دي کتلی چې یا زه جنرل منیجر یم یا زه پروګرام آفیسر یم چیف پروګرام آفیسر ټولو داسې محنت کړی دی زه ټولو ته مبارکباد ورکوم که نفیس کمال صاحب دی که عاصم قریشي صاحب دی عارف قاضي صاحب په ډېره منډه باندې د کنیډا نه ځان را رسولی دی او لګیا دی تیاریانې کوي ټولو ته زه مبارکباد ورکوم ټول ډېر زیات محنت وکړو او زبیر صاحب چودھری زبیر صاحب چې موږ ډېر زیات هغه پریشانه کړی موږ دا چینج کا دا چینج کا دا غلطي ده زبیر صاحب ډېره ډېره مننه ستاسو د ټولو مشرانو ټولو ډېره ډېره مننه ډېر زیات محنت کړی دی ټولو دا یو ټیم ورک او الله دې کړي چې دغه شان خوشحالۍ په موږ په تاسو راځي چې دې مسافرو ته د خپل وي ورته نور یې دغه شان خوشحالۍ ورکوو زه به اوس مختصر سر که ستاسو اجازت وي د خپل سکواډ د ملګرو تعارف کر دو نا ٹھیک ہے نا سر الیاس شیخ تاسو پیژنئ د عارف قاضي رائټ هینډ زموږ زبردست کمیډین تاسو دپاره به ډېر ښه پروګرامونه راوړي د عربک پروګرام هم دی عربۍ سندرې به هم وړاندې کوي د دې سره خبرې او سندرې هم یو پروګرام دی نجیب خان خو تاسو پیژنئ بیسیکلی د آسټرالیا سره تعلق ساتي خو اوسېږي په پاکستان کې که نه نجیب چغرزی او د دې سره سره نیاز من شاه چې هغه زه یم چې زموږ مشرانو تپاره یو کلیپ ځکه وکئ چې نیاز من شاه چې دی ډېر زر د هغه ته خوشخبري میلاوېدو واله ده د پروموشن او نیاز من شاه زموږ پبلک ریلیشن آفیسر چې دی او د دې سره سره جمیل اقبال تاسو به کتو ډېر پروګرامونه ډېره دوبۍ به کوله هغه په یو نوي انداز باندې ژوند د مسافرو یو پروګرام دی هغه به تاسو د هفتې په ورځ د دوبۍ په ټایم باندې 9:30 بجې ګورئ ټولو دیرو ته به ځي او دا مسافر چې دي ځکه د مسافرو چینل دی د ټولو مسافرو د هغوی دیرو ته به ځي خوندور پروګرام به راوړي بهروز مهربي چې دا د خیبر مډل ایسټ یو اساسه ده د افغانستان سره تعلق ساتي یو نر ځوان او هغه همیشه چرتم چې بونو فخر به کا په خیبر ټلویزیون باندې د خیبر په پروګرامونو باندې نن زموږ د دې ټیم حصه ده او فارسی کې که 2-3 خبرې مبارکباد ورکړي که نه نو ښه به تشکر زمرود صاحب زنده باشین تشکر ماننه من هم سلامای خدا به شما دوستا تقدیم میکنم با امید که جور و صحتمند باشین دیگه امروز بسیار خوشحال هستیم که چینل خیبر میدل ایست به دنیا آمد دیگه برنامه ما را فراموش نکنیم برنامه فارسی و پشتو برای شما دارم انشالله دیگه محفل داریم همراه ما باشین که جماعتا هم میکنیم ماننه تشکر بسیار تشکر جمیل یو 2 خبرې ته مو خیر دی جی زه مبارکي وایم ټولو همکارانو ته زمونږ منیجمنټ ته او زمونږ جی سلوګن دی شمله د مسافرو نو زه بیا یو ځلې د میډل ایسټ پښتانه چې کوم دی هغوی ته وایم چې د خیبر ټلویزیون منیجمنټ او د هغې همکارانو تاسو له شمله درکړه او د هغې په بدل کې به تاسو د ویورشپ په ذریعه او د خپل تعاون په ذریعه او د خپل کوپریشن په ذریعه دا شمله واپس د خیبر ته او میډل ایسټ خیبر میډل ایسټ ته واپس پسروئ ډېره مننه رضوان زمونږ یو نوی اینکر دی د خیبر میډل ایسټ ډېر خوندور پروګرام تاسو له راوړي رضوان بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ټول اول خو مبارکي سره تاسو ته یم منیجمنټ ټول ته مبارکي یم
او نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده ای ټي وي خیبر بیا پښتنو له یوه نوې تحفه یوه نوې ډالۍ راوړه چې د هغې میډل ایسټ خیبر د هغې نوم دی نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده ډېره د خوند او دا ډېره رنګ رنګ پروګرامونه ډېرې ښکلي خبرې او ډېر ښکلي د مزو سندرې پښتنو له به راځي نو تاسو ټول د ما طرف مبارکي ډېره مهرباني سر The next one, Mr. Kevin Beredo, he is account officer, but inshallah shortly, very soon inshallah, he will be the assistant manager. और इसके लिए मैं सर का बेहद मशहूर हूँ तो I want Kevin a few words about the Khyber Middle East. Okay, the management, Mashar, chief executive officer, he is looking you. Only 2 words about the Khyber Middle East. The words, that's all welcome. Are you happy? Yes, of course, I'm very happy. Khyber Middle East. Yes. What can I say? No, what can I? Okay. Only a small message for Maribel. Hello, Maribel. Hi. I hope you will see me here. Yeah. Okay, thank you, Kevin. الیاس شیخ خبری دی نه وکړه سلام دې کړو یو دوه خبرې وکړې که نه که انشاءالله در خدا میست خیبر میدلی است اینجا انشاءالله به خدای تو دنیاست خبر من کتون یقینا تاسو دا یقین خبر ومنئ چې په دې په کروڑونو روپۍ خرچه راځي واحد دا سب د پښتنو د زړه د خوشحالۍ دپاره دا چې نل کولا کړو د مشرانو او دعا ورته وکړئ په هر مانځه کې ورته دعا کوئ قسم دی ښکلي پروګرامونه تاسو ته ویایم چې تاسو ته به ښکلي پروګرامونه مجدار د عربۍ سندرې اهدى كل ده خدت على كده انت ما بتشملا تعيتي يانا ليالي حيرانة اهدى بقى وكفاية حرام حبيبي قرب بص زعلان ازعل نص لحسنها بعد ابعت اهو ما فيش حاجة تيجي كده ايوه منانا ډیره سپینا قسم په خدای کنه چې دوبۍ مې د نقاب زده کړه نجیب خان ډیره مننه جی السلام علیکم زه له ټولو څخه مخکې د تمام مینجمنټ زموږ چې څومره خواږه او درانه مشران دي د هغو ډېر زیات شکریا ادا کوم یقینا چې د زړه د تله د هغو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او ډېر د مبارکباد مستحق زموږ دغه تمام مشران دي او دلته کې ولاړ دي یو نوم اخلم نو هغه دا دی چې ډېر زموږ چې کوم مشران دي د هغو ډېره زیاته مننه کوم ستاسو دپاره دا چینل چې دی دغې پرانسته کړی تاسو په تعاون به دا مخکې ځي او یو ټپه زموږ صاحب زه کومه او وای د مسافرو دپاره وای پټکې د کوک په تندي کېږده پټکې د کوک په تندي کېږده پردی وطن دی چې ډاډه در سره ځمه یو خبر وکړه خیر زه نیاز بسم الله الرحمن الرحیم زه خپلو ټولو مشرانو ته په خیبر میډل ایسټ دوبۍ ته په راتلو باندې مبارکي ورکوم دلته یو منټ راشه دلته ما خپل راشه زما مشر وګورې خوشحاله به شي که نه هلته لاړ شه او کیوین فاطمه السلام علیکم زه ټولو منیجمنټ او ټولو مشرانو شکریه ادا کوم ټول ته مبارکباد وایم ټول ته زمان لیټ شو ما ورته وي چې فورا به راځې را منډې به وښې راځه څه چل دی وکړه دا څوک و دا ربیا دا ډېر ښه دغه وشو کتونکو ته بډې عزت خو نور کړی مبارکباد اول د ټولو نه اول خو د خولي وچکم که نه وجه کوه که زه سا واله څه چې اوبه درکړو څه به درکړو मिठाई खो कहता था सर जी आप थोड़ा सा हाँ ये हुई ना बात लहसुन पड़का माशाल्लाह थोड़ा सा और थोड़ा से आपके लिए भी और थोड़ा से इलियास के लिए भी डेरा मना थैंक यू सो मच जो होता सो घर में तो लेकर आओ माँ जवाब साहब ने मुझे एक मिनट नहीं د ټول نور خو مبارکي ورکوم کتونکو ته او دویمه مبارکي ټول نه مخکې خپل مشر ته او کامران صاحب ته دې وخت چې څوک موږ ګوري د خیبر میډل ایسټ په شیشه باندې داسې ماشاءالله داسې ښکلی رزلټ دی داسې زبردست ماشاءالله په روډ کې ګرمي خو ډېره زیاته خو پروګرام ډېر زبردست و
عارف قاضي وکړو نو ټولو ته ډېر ډېر سلامونه मुबारकी सर जी बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको मेरे जो दोस्त है कोलीग है आप सबको और इंशाल्लाह माशाल्लाह टीम तो आपने बड़ी मजबूत बनाई है मशर ने भी बनाई है और समी को बुलाओ समी को और फिर तो इसका बाद जो है ना मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि नंदो खुशहाले रोज दा खुशी की दिन है ना मतलब खैबर मेडलिस्ट बिस्मिल्लाह शीदा और शुरुआत शेदे रुपदी के उमंग ये खुली शांतिस अथर्ण को अथर्ण ठीक है जी तो समी 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 समीला एमसीआर के दे और जो उम्मीद लरम तमा लरम चाका गरीब आवाज दे खबार डी जात फोन कई पर पैनल नास्ते नु खैर दे जैसे कि मैं आ जाए समी आ जाइए समी ले पर ना सुना मुबारक हो सबसे पहले सर जवाद को मुबारक हो सर फिर कामरान साहब को और पूरी मैनेजमेंट को और फिर पूरे दुबई के जितने मैनेजमेंट उसको और सब एंकरों को मेरी तरफ से और इंशाल्लाह ये एक अच्छा कदम है गल्फ़ के लोगों के लिए और इंशाल्लाह ये सब मिल के एक टीम ये काम करेगी और एक नए जज्बे के साथ इंशाल्लाह हम आए और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे डेरा मानना तो शुक्र डेरा डेरा मेहरबानी नो उस हम दसंगा चल का तण बकू शुरू बस तो बिस्मिल्लाह कराजा जमील और रऊफ लगा जी ना तो दगा एजाज हो रे लग कैमरा बांधे और माशाल्लाह दा बड़ी जबरदस्त खुराकुने दी और टिश्यू ते दगा टिश्यू रख राज शरीफ खान दा रऊफ ते जमंगा कैमरामैन एडिटर دا اوس پروګرام تاسو ته رؤف پہله خو جواز صاحب کامران صاحب تاسو شکریہ ادا کوم چې پښتنو د لپاره نوې چینل لانچینګ وکړو تاسو ټول شکریہ ادا کوم بیا za تخپل لاشه اجازه ولته لاشه او جمیل راشه من الله جمیل ورغزه زمون کتون کې بنجا کوي واغه ته لا پته نشي چې د زمان جمیل ورغزه زمون سینر کیمرمن دی کړه دا جمیل یو خبره ده خیر سر ته مبارکباد ورکړه السلام علیکم وعلیکم بس کنه گزارا کو یا ما طرف نه ټول ته بس مبارک شه تاسو ته ډېر مهرباني یا والسلام خوشحال زدم ډېر جمیل لپاره کلیپ نو ماشاءالله ډېر رنګینی ډېر زبردست او د دین علاوه چې کوم ډول چې اوس مشر لاړ دی د خیر سره او کتون کې دیو کې ګوري مشرانو ناشتي او دا غباري دي اتان سمي مزيك دا والے دا غم والے लेकिन अतण बकोई जरूर करे
सराजी सर सर प्लीज अल्लाह को और करने बहुत या मौला इसी तरह सबको इकट्ठा रखें, या अल्लाह कामयाब करें, या मौला अपनी रहमतों बख्तों फजीलतों इनायतों से माला माल फरमाता रहे, सबकी भलाई फरमा, तू जो बेहतर समझता है करें, हम पे रहम फरमाए, हमें कामयाबियाँ अता फरमाए। सब तुझसे मांगते हैं, जो तुझसे मांगता है तो उसको अता करता है। या बारी ताला हमारी मदद फरमा, हमारी रहनुमाई फरमा, आमीन सुम्मा। थैंक यू सर जी, बहुत 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 मुबारक हो सर एक मरतबा फिर जमन कतून को था देवा के चमंगूरी दे खैबर मेडलिस्ट पे शीशा बांधे हागो तो डेरा डेरा मुबारकी टूल देवा के सुगूरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जोर से और बस नोरिसम निश्चित हो पर शरीक है और चगा वो खैबर मेडलिस्ट जिंदाबाद, खैबर मेडलिस्ट जिंदाबाद, खैबर मेडलिस्ट जिंदाबाद, शमला द मुसाफिरो जिंदाबाद, शमला द मुसाफिरो, शमला द मुसाफिरो, अल्लाह पामान शुपम पर खैर।